زیاتره ملګري وایي چې زمونږ فوکس نه مطلب دا دی چې یو شی په یو ځای باندې کېږدو هیر اوسې وایي یا چې دی نو د یاداشتو کمزوري صحیح ده نو د هغو دپاره دا میډیسن چې دی دا استعمالیږي. مخکې به هم ما ویډیو کړې وه په سعودي عرب کې جنکسین اف په نوم باندې او جنکوسان په نوم باندې، په پاکستان کې چې دی جنکو فوکس په نوم باندې. زه به مینشن کوم دغلته کې تاسو راغستی شئ. د دې نور دوم دنیا شی کارونه کیدای شي، خاص کر مردانه طاقت کوم کار کوي ځکه چې دا بلډ فلو چې دا د وینې حرکت چې دی دا سیوا کوي نو مردانه طاقت کې هم داسې کار کوي. صحیح ده. د دې نه علاوه په ډایمنشیا کې کار کوي، څنګه چې ما وویل دا بزرګان خلک چې یا عمر رسیده خلک چې هغه یو شی په یو ځای کې کېږدي نو بیا ترې هېري نو په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. نور هم دنیا شی فایدې دي لکه څنګه ډپریشن انزایټي کې ښه پوره کار کوي. د دې نه علاوه چې دی نو دا په مایګرین کې هم کار کوي او په ارترایټس کې هم ښه پوره کار کوي. بل دا خبره چې د دې ساید افیکټس څه کیدای شي، نو ساید افیکټ یې دونه شي ځکه چې دا یو هربل میډیسن دی، انګریډینټ دی. صحیح ده. نو دې دونه ساید افیکټ نه دي، زیاتره د سټمک ریلیټډ دي لکه الټۍ خلکو ته ورځي یا چې دی نو ډه بد کېږي. په دې کنټرا انډیکیشن چې دی هغه ډېر زیات لازم دی، مطلب دا چې چا له خوړل نه دي پکار. نو کم خلک چې فرض کړه د ډه بیماران یا کلوپیډوګریل یو قسم دوايي ده د وینې نریدو لپاره، وینه چې دی دا نرموي، یا چې دی نو اسپرین شوه ډسپرین شوه صحیح شو چې دا دوايانې څوک خوري نو دا به ورسره نه استعمالوي. د دې نه علاوه چې چا کولیسټرول دی، کولیسټرول دپاره یو قسم دوايانې استعمالېږي سټیټین ورته موږ وایو چې هغه استعمالوي نو دا به ورسره نه استعمالوي. نو انشاءالله دا تاسو راواخلئ فایده به درکړي. د دې نه علاوه چې تاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. السلام علیکم.